افغان کېدای شي ځکه زما په خاوره کې سکنه کوي ژوند کوي یو تاجک هم افغان کېدای شي آبادېدای شي زما په خاوره هغه هم ځکه ژوند کوي نو هغه افغانان دي خو لنډه به ووایم چې هر پښتون افغان ده خو هر پښتون افغان ده خو هر افغان پښتون نه ده ځکه موږ سره بیا دلته نور قومونه هم شته زه نه غواړم چې بیا هغوی موږ څخه خفه سي ووایي چې خیر پښتون قام ده نو خیر موږ خیر څوک یو که نه نو په ده کې به لږ زره احتیاط او پات شو د منظور جانان خبره د لمن صاحب خبره هغوی په لوی افغانستان باور لري هغوی په افغانیت باور لري هغوی د پنجاب څخه مشکل لري او بالاخره هغوی زموږ ورونه دي او هر هغه څوک چې ټول پاکستانیانو ته ګل خان وای یا ټولو ته پاکستانی وای هغه دا معنا چې دوی ډیورنډ کرښه ومنله څوک چې د ډیورنډ کرښه نه مني بیخي پاکستان نه مني زه لکه زه ډیورنډ کرښه نه منم تر څو چې ټکه ټکه هم څه نه یې منم د هغه د سرحد په صفت نه منم نو کله مې چې ونه منل دا په دې معنی چې د هغې خوا د کوز کور پښتانه ټول زموږ ورونه دي او موږ باید ورڅخه دفاع وکړو موږ باید په دردونو وجاړو موږ باید په خوشحالیانو وخندو باید وروره یووالي ته کار وکړو دا زموږ هدف ده خو یو تعداد انسانان د کوزي پښتونخوا د ادرسونو راځي بخصوص د منظور پښتين د ادرسه راځي دلته نفاقونه چې بل چې ګوره منظور پښتين اس کله د پاکستان بیرغ نه د منله او نه جی کړی ده اته پاسپورت نه د اخیستی نو څوک چې دغه ادرسه راځي د پاکستان بیرغ پورته کوي یا د پاکستان دفاع کوي یا څه کله پنجابیانو ته موږ څه وایو د مخ رنګ تغییر سي هغه به پوه سي هغه به ګلخان ده او ګلخانان هم په بر وطن کې لرو هم په کوز وطن کې بر وطن کې ګلخانان دغه دي لکه زمونږ د تاجک محترم قوم مشران چې د پاکستان دفاع کوي او د کوز وطن ګلخانان موږ او تاسې لرو چې د پاکستان بیرغ جګوي او جای پاکستان وایي خبره دغه کې ده یارانو اوس مهرباني دماغ حق صحیح ده زه فقط دلته د یوې خبرې وضاحت ورکوم خیر ده که دوه دقیقې درې دقیقې ټولو ته وخت ورکړي چې ټول خبرې همدغه به په نوبت کو خیر هغه حاجي صاحب ته به تحمل وکړي زه منم دلته د نورو خلکو حق ونه خوړل سي ښاغلی اجمان ورور پښتنه وکړه پښتنه جواب سوله ډاکټر صاحب پښتون ډاکټر صاحب پاسون خاک سوهاک صاحب ته نوبت ورکو سوهاک صاحب مهرباني 3 دقیقې تاسو وخت لرئ وغږیږئ ښه ډاکټر صاحب پاسون سلام علیکم وعلیکم سلام مهرباني ټولو دوستانو ته سلامونه احترامات او نیکې هیلې وړاندې کوم زه غواړم په یو دوه موضوعګانو باندې خبرې وکړم لومړنۍ موضوع دا ده چې زموږ او ستاسو دا بحثونه باید د سیاست له طرف نه لږ راکم شي یعنی یو 80% چې دی موږ باید سیاسي بحثونه وکړو او 80% باید مونږ او تاسو د افغانستان پر غېدو باندې بحث وکړو افغانستان کې خوشحالي مونږ راولو افغانستان کې څنګه ترقی مونږ راولو او د افغانستان د غریبي په ختمولو باندې باید مونږ او تاسو خبرې وکړو او هغې ته پلانونه مونږ او تاسو جوړ کړو چې څنګه افغانستان کې غریبي ختمه شي زما په یادېږي زه چې په کوم وخت په افغانستان کې وم او د دې ښار د دې منځ نه به مونږ تېرېدلو نو دا کوچني ماشومان به راتلل خیراتونه به یې غوښتل چې خیر دی یو 100 روپۍ راکړه چې زه وږی یم یا ډوډۍ نه لرم یا دا نه لرم یا هغه نه لرم او زمونږ او ستاسو بحثونه په څه رقم خبرو باندې مونږ او تاسو لګیا په څه شي باندې یو فولاد صاحب تا په کابل کې وخت تېر کړی د دې کابل د ښار نه چې ته تېرېدلې آیا تا به دا غریب ماشومان نه لیدل چې په خیراتونه به یې غوښتل آیا تا به دا ښځې ځوانې جینکۍ زما اوس هم یادېږي تقریبا 2 کاله مخکې په کابل کې یو پیغله جنۍ ناسته وه لاس کې قلمونه نیول او دا قلمونه یې خرڅول چې دا قلمونه که څوک رانه واخلي چې زه کور ته یو مړۍ ډوډۍ ویسم حتمن کور یې وږی د یو پښتون د یو افغان لور ښځه خور آیا بیرون راوځي چې هغه یو خیرات وغواړي یا قلم خرڅ کړي چې تر څو کور ته ډوډۍ ویسي نه مونږ او تاسو باندې دا بدبختي راغلې ده مونږ او تاسو ډېر زیات غریب خلک یو زمونږ او تاسو سره وخت څنګه پیدا کېږي چې مونږ او تاسو یو بل ته کنځلې وکړو حیران یم زه دلته دا خارج ته راغلی یم زه چې د دې خلکو دا ماشومان ګورم قسم دی چې زه ژاړم ما ته ژړا راځي چې ولې زما اولاد د پښتون اولاد د افغان اولاد څنګه دومره غریب کېدلی شي څنګه ډوډۍ نه لري په لیاز د خدای
دا د افسوس او د خفګان ځای دی چې په دې 2025 کال کې چې دنیا څومره ترقي کړې ده، خلک سره کم کارونه کوي، خلکو سره کم زندګانې وکړلې، د 1500 میلیونه ډالرو په کورونو کې خلک اوسېږي، زمونږ او ستاسو اولادونه ماشومان ډوډۍ نه لري. نو بناءً لومړی زما هدف دا دی چې مونږ او تاسو باید دا بحث رخ ته تغییر ورکو. مونږ او تاسو باید په دې بحث وکړو چې په افغانستان کې ضرورت څه شی دی. افغانستان کې ضرورت چې دی غنم دی، ډوډۍ ده، مونږ او تاسو یې نه لرو. راځئ یو څو نفر سره یو ځای شي په افغانستان کې چې دی زراعت وکړي. او ښاغلی ډاکټر پاسون صاحب، یو شی زه تاسو ته وایم، که هغه زراعت وي، که هغه تجارت وي، که هغه نورې پروژې وي، دا هر څه لومړی تر ټولو لومړی هغه یو امنیت ته ضرورت لري. متاسفانه او بدبختۍ سره دښمن منګ او تاسو هم په کوسکور یې د اجازه په کوسکور کې ویشل یاستو، په برکور کې ویشل یاستو. هم دا اوس وګوره د کوز وطن پښتانه په څو ډلو باندې تقسیم شوي. اله دا مسلم لیگ پښتانه دي، اله دا پی ټی ایم پښتانه دي، اله دا پی ټی آی پښتانه دي، دا پلان کې پښتانه دي. په بر وطن کې ویشل یاستو، اله دا طالب پښتون ده، اله دا جمهوریتي پښتون ده، اله دا کمونست پښتون ده. دغه په ډلو ټاپاله ویشل یاستو. زه په دې حقیقت یم چې پښتانه باید اول سره یو ځای شي، د خپل د وطن د خپل د ارزښتونو تعریف سره وکړي، د خپل مشترکات د سره پیدا کړي، په هغه مشترکاتو په اساس یو بل سره د کینی خبرې دی وکړي او یو بل ومني. نور به دا نه کوو چې ولا زه پر حق یم، طالب جګیږي زه پر حق یم، جمهوریتي وایي نه زه پر حق یم. نه، ټول پر حق یو او ټول باید خپل وطن او مشترکاتو خدمت وکړو. غلام صاحب ستا خبره بالکل صحیح ده، خو یو خبره ته زه غواړم دلته اشاره وکړم. تر څو چې په افغانستان کې غریبي ختمه شوې نه، والله بالله که یووالی راولي. په افغانستان کې چې تر څو غربت ختم شوی نه، کاروبار پیدا شوی نه به یووالی راشي، نه به امنیت راشي، هیڅ شی په افغانستان کې نشي راشي. ډاکټر صاحب زه به یو اخري خبره وکړم. غریبي د هوا څخه نه کمیږي، غریبي څخه ختموي کار به کوي، غریبي څخه ختموي د کار کولو زمینه به مساعده، تجارانو ته به زمینه مساعده چې څوک راس کله امنیت وي، خلک کولای شي فابریکې په خاطر سرمایه گذاري وکړي، خلک کولای شي نور پروژو په خاطر اعتماد وکړي، سرمایه گذاري وکړي. تر ټولو ښه شی امنیت دی، چې باید امنیت وي. ډیره زیاته مننه د تاسو وخت پوره سو. کینګ اف یو بل خبره غواړم وکم پولاد صاحب چیرته اجازه راکې. یو بل خبره زه غواړم دا وکم چې د ګل خان لفظ چې دی کنه دغه باید نور زمونږ استاد په لایوونه کې چې دا تاسو په لایو کې زه خو نه اوسم، دا باید استعمال نشي. هغه انسان چې د پنجابي نه سالا اخلي او زما د وزیرستان یو ځوان وژني، هغه ته باید څه ووایم؟ بالکل ستاسو خبره بالکل صحیح ده، خو ته چې دا ګل خان لفظ استعمالي په د باندې ټوله پښتونخوا خفه کیږي. هغه داسې فکر کوي چې ولا دای ماته مو ویلې. ګوره که چیرته غواړې د دواړو پښتنو ترمنځ اتحاد او اتفاق راشي، مینه محبت زیات شي، دغه منفي الفاظ چې دي دا باید بالکل ختم شي. په دې باید نوم هم وانه خیستل شي. مینه او محبت داسې یو شی دی که چیرته ته دا وکې، یووالی به م راځي، اتحاد به م راځي، مینه محبت دا هر څه به راځي. زما په نظر د ګل خان لفظ استعمالول چې دي دا هیڅ خبره نه ده او دا د نفاق سبب کیږي. مننه. کینگ آف د ورد. سلام علیکم کلگی و عزیز فولاد عزیز. و علیکم السلام. اولی که ما به عنوان یک فارسی زبان برای شما بگویم که 6 کشور همسایه ما. فارسی زبان کدام کشور برادر؟ افغانستان رسما به نام فارسی زبان نداره، زبان دری داریم رسمی. عزیز فولاد عزیز دری زبان. بله. 6 کشور ما همسایه داریم، هر کدامشون که به وطن ما تجاوز کنه جگر ما پاره پاره میشه، هر کسی خوش میشه یک حرامزاده است. یک کلام. ما با طالب اختلاف داریم، اختلاف وطنی و داخلی ماست. در خانواده مردم دو سه تا برادرم با هم اختلاف داره، مربوط بیرونیا نمیشه. بله. و او رهبرا و تیک تاکرایی که از پاکستان دفاع میکنه و رسما حرامزاده است دیگه. حرامزاده به معنی است کسی که به مادرش یک نفر تجاوز کنه خوشحال شود. این یک. دوم یک چیز دیگر ما گفتیم ما با طالب مشکل داریم به طرز فکرشان، ولی گپ کجاست؟ در بین ما مردم عام در کوچه و بازار افغانستان یک ضرب المثل است، میگه سیری را گوسفند برداشته میتونه و افغان. و امروز که کل اینمی کشور در دست اینمی افغان منظور پشتون است، در دست ازیاست. ما بسیار خوشحالتر از این هستیم که اگه این در دستی گروه های دیگه می بود که در دهه 70 بود که در هر کوچه یک امپراتوری داشتن، در هر کوچه اینا تلاشی میکرد، اینا مرز داشتن، بندر داشتن،
یعنی زندگی مردم تباه کردن، مردم اختیار هیچ چیز خود نداشته. اینا اگر از هر گوشه افغانستان که صدا میکنه اینترنت قطع شود، کلی 34 ولایت اینترنتش قطع میشه و ما فرصت بدیم که اینا اصلاح شود و همین تو پیش بره، کشور ما امنیت بیا، به چیزا قانون جهانی برابر شود، مکتب آزاد شود. بسیار زیاد تشکر برادر گرامی. ما واقعا یک بچه با احساس، یک جوان با احساس و وطن دوست هستی. ما مثل شما برادرای ما که همراه ما زندگی میکنن خود مشترک میدانیم. ما شما مساویانه بالای از وطن حق داریم، در هم در دفاعش، هم در سهولتش، هم در سعادتش، هم در بدبختیش. در هر حالت ما با هم یکی هستیم و فرزند از اون مملکت هستیم. جهان سپاس مرد بزرگ. زنده باشی. یک کلمه در آخر، یک مهربانی عزیز فولاد، فقط لطفاً 4 تا تیک تاکر حرامزاده و 4 تا رهبری که خودشون هم جنایتکار بودن، هزاران جنایت کردن، حتی زیرزمینی شهرها هم دکان جور کردن، در مردم سودا کردن، از تشنابان پیسه میگرفتن. این با مردم عام افغانستان نباید شریک کنین. هزاره و ازبک و پشتون و تاجیک و ایماق و پشه‌ای خوش نیست کسی به کشورش تجاوز کنه. تشکر. دلته دغه د وست جفنان ورور نوبت د هر څومره غواړي وغږیږه او خپل خپل سیره مونږ ته راوښایي، نور به خوشاله سو. مهرباني جفنان ورور. عزیز صاحب که داسې کار وکړم زمانه دلته لایف وکړه که زه یو ځل کوشم بیرته راوخېږم څنګه به شاید سمه شي. مهرباني صحیح ده، زه به در راپورته کوم. بیرته ریکوست راواچوئ چې زه مو راپورته کوم. ښه دا ده. اوس مې سم صحیح شو. زه کیمره خلاص اوس کولی سې خپله کامره موشه ډېر به ښه وي که مناسب جي کې. عزیزي صاحب یو ځواره بیا ټولو ته سلامونه په پښتنه او افغانۍ مینه سره. خدای دې وکړي چې ټول د عزت په کلایو کې راتنغښتي وای. زه به د خبرې پیل له دې نه وکړم. وختي ډاکټر صاحب ډېرې ښایسته خبرې وکړې. تر ټولو مهمه وطن دی، تر ټولو مهمه لوی افغانستان دی. باید موږ د دې دپاره کار وکړو. زموږ په خاوره چې هر چا تیری کړی دی، که هر څوک دی باید د هغې مخالفت وشي. او زما د خاورې دفاع چې هر څوک کوي، دلته به په مختلف ډول مختلف خلک خبرې کوي. څوک به د چا په سپورټ کوي، څوک به د چا ملاتړ وي، څوک به د چا وي. خو باید موږ دې ته فکر وکړو د افغانستان ولس چې څوک هم غواړي د کم حکومت نه خوښ وي، موږ د هغې سره یو. باید چې هر څوک وي موږ یې ملاتړ یو. خو چې زما د خاورې دفاع هر څوک کوي، که په کوم شکل کې وي، نو موږ هم ورسره د وطن په دفاع کې وو. پرون مشر یو توری کارولی و که یاد مو شي، مستعمره پښتونخوا. مستعمره و مستعمره پښتونخوا بیخي د پنجاب هغه ټول ستنې ولړزولې په یو لغت باندې. و ما ور باندې دا څو توري لیکلي ودرېږه، دلته زنګ راغی یو دقیقه. یاره وروره ته دومره زنګ مه وهه، زه دلته لایف کې یم وبخه. عزیزي وایي چې الله خدای نه کړي بې رهبره پښتونخوا، الله خدای نه کړي بې رهبره پښتونخوا. یوه ورځ به شي ازاده مستعمره پښتونخوا انشاءالله. چې څوک یې لوټوي او خرڅوي پر نورو خلکو، چې څوک یې لوټوي او خرڅوي پر نورو خلکو، په هر څه اوس پوهېږي دا خبره پښتونخوا. بالکل. او د کلي چنارونه او نختر د دنګو غرونو، د کلي چنارونه او نختر د دنګو غرونو، په هر چا ښه لګي لکه سندره پښتونخوا.
او د وخت ظالم جابر ور باندې داسې کانې وکړې د وخت ظالم جابر ور باندې داسې کانې وکړې چې مونږ ته د دوزخ نشوه بدتره پښتونخوا بالکل په خدای بالکل او ډېر زور ورکوي دوی ته د ملا دغه خبره ډېر زور ورکوي دوی ته د ملا دغه خبره چې نه پرېږدو مونږه چاته لره پښتونخوا ډېر زور ورکوي دوی ته د ملا دغه خبره چې نه پرېږدو چاته مونږه لره پښتونخوا او بېشکه پکې ګرځي بلاګانې تورې جفنانه پاکوو به له دې شره پښتونخوا داسې مطلب موږ باندې تپل شوي دي موږ قبضه شوي یو سایي شیراني صاحب یوه خبره کوله باید دې خبرې ته د ټولو فکر وي ویلې ښه چې موږ خپل شناخت موږ خپل پهچان موږ خپل نوم بایللی دی د هغې مثال یې داسې ورکوو شیراني صاحب سایي شیراني صاحب ویل به یې وي چې ګوره بلوچستان که په ایران کې دی هم بلوچستان نوم یې دی او که دې خوا دی هم بلوچستان نوم یې دی اذربایجان که په اذربایجان کې دی هم اذربایجان نوم یې دی او که دې خوا په تور کې هم دی اذربایجان نوم یې دی کشمیر که په هند کې دی هم کشمیر نوم یې دی او که دې خوا دی هم کشمیر نوم یې دی خو یوازې موږ بدبخته یو یا موږ خپل شناخت بایللی دی چې مقبوضه افغانستان کوزه پښتونخوا ته یا پښتونخوا نوم ورکوو یا د پښتونستان نوم ورکوو دا زموږ غلطفهمي ده دا زموږ مغالطه ده پوه شولې دا موږ غلط یو په دې خبره باید موږ دې ته مقبوضه افغانستان نامه ورکړو ځکه چې موږ قبضه شوي یو دا خاوره د وطن دا زموږ د لوی افغانستان زموږ اوس هم سیاسي قبله کابل دی خو بیا عزیز صاحب کله نه کله ګیله په دې مو ودرېږي چې موږ به اوس ځینو ته دا سرټیفیکیټ هم ښایو چې هو موږ افغانان یو وسړیه دلته په افغانیت باندې خلکو قسم په خدای د ګیلمن به شاید تاسې هغه خبره اورېدلې وي هغه ویل هم وي چې په زندان کې داسې په دروازه کې سیخ لګېدلی وي ما به د چکر داسې لګولو زه دومره تنګ ومه چې ما په دې چکر کې به پې ورتلمه دا سیخ به مې داسې وهلو راوهلو اخر مې مات کړ ما کوشش کوو لاسونه مې تړلي وو چې دا په مرۍ راتېر کړمه چې زه مطلب مرګ ته نږدې شمه فقط په دغې خاطر باندې چې یاره زه به د افغانیت یا په بیرغ یا په ملي ارزښتونو په ملي سرود په دې شیانو باندې زه شکنځه کولم او ځینې خلک بیا هم راته وایي چې ګیلمن پاکستانی یا منظور پښتین پاکستانی ګیله مې پر ځای ده پوه شوې ګیله مې بې ځایه نه ده خو بیا هم موږ تاسې یو افغانان یو یوه خاوره مو ده یو مو وجود ده یو مو رسم ده یو مو رواج ده هیڅوک هم په هیڅ هلته په هغه کې په اعلامیه کې که تا فکر کړی وي د باډر توری استعمال شوی و ما پوسټ هم کړی و چې دا خو فقط په کاغذ کې د باډر تور دلته تارونه لګولي دي موږ نه منو نو په کاغذ کې چې شل وارې ولیکوله که د چا پلار یم په موږ ومني نو دا زما لنډ وصیت و ټولو افغانانو ته کومه باید هغه وخت اوس نه دی چې مطلب په کوزه پښتونخوا کې به په موږ ته چا سترګې برګې کړلې په کابل کې به ډلې خلک راووتل زه وخت نه ده خو بیا هم دا وخت د ملت د یووالۍ د خاورې د دفاع د خپل ولسونو سره ودرېدل دا په هر افغان پښتون باندې قرض دی چې ودرېږي بالکل کور مو ودان د وخت راکولو عزیز صاحب ډېره سلامت اوسې جفنان وروره خدای سلامت ولري یو شی ووایم چې د افغانان خپله شخصا خپل سرټیفیکیټ ده خپله سرټیفیکیټ ده خو یو شی ده چې دا سرټیفیکیټ د افغانیت بعضو ساتلی ده بعضو خرابه کړی ده وینه یې افغانه ده شناخت یې افغان ده هویت یې افغان ده خو متاسفانه خپل سرټیفیکیټ یې په خپله دې منځته وړی ده پنجابي ته کار کوي د خپل افغان ورور وژني توهین کوي تحقیر کوي هغه انسانان بیا د افغانیت نه ودرېږي ګوره صحیح ده په خټه ټول افغانان یو خو باید د افغانیت ترڅنګ ژمنتیا وي هغه افغانیت ته هغه هویت ته باید ژمن اوسو خپلو خلکو ته باید ژمن اوسو خپلو منافعو ته باید ژمن اوسو خپلو ارزښتونو ته باید ژمن اوسو یو څه زه وایم ښاغلی پښتین صاحب موږ هېڅکله پنجابی نه ده راغلی موږ او تا یې نه یو وژلي نه زما ورور نه زما مشر پنجابي وژلی نه زما کشر پنجابي وژلی او نه پنجابي په ما باندې مستقیم ظلم کړی خو متاسفانه زما خپل سکه ورور زما خپل افغان غولوي هغوی ته یا پیسې ورکوي یا یو بل څه ورته مني هماغه زما ورور رالیږي ما ورباندې وژني
نو دغه لږ زره مشکل ده، باید ډیر کار وکړو. خدای د منظور په مټه کې، د مشر منظور پښتین په مټه کې نور توان واچوي، خدای د نور عمر ته حوصله لویه کړي، خدای د نور عمر ته طاقت لوړ کړي. همدغسې مخکې تللی ده، نور هم مخکې لاړ شي. ډیر زیات تغییرات په افغانستان کې، په لوی افغانستان کې راوړي. ما د منظور لارویان په دغه ټوله نړۍ کې بخصوص د ګیلمان په شهادت په محفلونو کې ما ولیدل، په مجلسونو کې ما ولیدل، هیڅ دې کې توپیر نه اوسي. دا د کوز کور پښتون ده که د بر کور پښتون ده، زړونه سره یو ځای سوي دي، مینه سره یو ځای سوې ده، او انشاءالله دا به سره یو ځای پاتې کېږي. هیڅ څوک نسي کولی چې دا مینه، دا محبت او دا یووالی د منځ نه ویسي. ډېره زیاته مننه. بیا هم که څه ویل لرئ، مایک مو په خدمت کې ده. غیر د هغې نه به ډاکټر صاحب شمیم ته راسو، هغې به خپلې ویناوې وکوي. مهرباني شمیم خورجانې. د لایف ټولو ګډونوالو ته په خاصه ډول زموږ محترم ورور ته چې هخوا نن دې لایف ته راغلی یم غږېږي. د دوی ګیله واقعا پر ځای ده. زه به شروع له دې نه وکړم. ځینې وخت مونږ زمونږ هدف د ګلخان نه هغه پښتون دی لکه اوبه چې په هر ظرف کې واچوي دا شکل بدلوي. که کله د افغانستان لخوا ورته ګټه دي نو دا په صف کې اول ولاړي چې زه افغان یم. برعکس که چیرې بیا خبره اخوا ته ورته چا لږ داسې غوړه مړی ښکاره کړه، دی بیا د پاکستان بیرغ په پورته کړی راځي سره د دې بې شرمۍ په سپینو سترګو دې خوا افغانان توهیني او تحقیري یا د چتي لقب ورکوي او یا داسې. زه دا بار بار وایم چې نه خیر، لر او بر د یو ابدالي لمسیان یو، لر او بر د یو خوشحال خان لمسیان یو، لر او بر د یو غفار خان پیروان یو. دا صحیح دی چې دښمن ځینې وخت په دې بریالی شوی چې په موږ کې نفاق واچوي. لکه د پولادو د خبرو په تایید زه دا اوس هم وایم، هیڅ وخت یو پنجابی په مستقیم ډول نه ده راجګ شوی چې بل پښتون یې وژلی. دا واقعیت دی. همیشه یې دسیسې نه کار اخیستی، همیشه یې زموږ ورونه د سمې لارې نه ګرځولي دي، موږ یې پرې وژلي یو. نو زه وایم چې هیڅ وخت نه باید احساساتي شو. هیڅ وخت دا دوه ورونه که په خپل میند کې هر څومره ورانم شي مګر بهر ته همیشه که وګوري چې څوک یې په ورور تېری کوي، دا بل ورور جدي عکس العمل ورسره ښکار کوي. دغه زموږ پښتونواله ده، دغه زموږ تاریخ دی. موږ نه باید خرڅو پاتې شو. په دې لایف کې موږ د ژبې ورونه هم لرو چې دوی ځینې کیلې او شپې کې چې تاسو موږ ته افغان نه خیر. لکه تاسو چې ویلې هر څوک چې په دې جغرافیه کې زندگی کوي ځان ته افغان وي، د افغان په پاسپورټ په بیروني هیوادونو کې ګرځي، د افغان کلمې سره مخالفت لري، هغه زموږ ورونه دي، زموږ سره حقوق مساوي دي، په دې خاوره کې زموږ په شانتې برخه لري. مګر موږ هغې خلکو ته افغان نه وایو چې د افغانستان په پاسپورټ به هر هیواد ته لاړ شي بیا چیغې وایي چې له تذکرې نه د افغان کلمه لرې کړه. و خدای دې وشرموه. هغه هندو چې په افغاني جغرافیه کې ژوند کوي هغه د افغان کلمه ومني. دا دی چې زموږ سره په دین کې شریکې ته یې ولې نه منې. موږ هغې چا ته افغان نه وایو چې هغه زموږ خاوره په شعر و شاعرۍ کې نورو هیوادونو ته ډالۍ کوي، هغه قطعا افغان نه ده. نو زه دا وایم چې موږ په خپلو دري ژبو ورونو کې، په ازبکو کې، په هزارو کې، په ترکمنو کې ماشاءالله داسې غیرتي کسان لرو چې همدا اوس د پنجاب د حملې په مقابل کې تاسو ټولنیزې رسنۍ ګورئ ډېرې ښې لیکنې کړي دي، عکس العمل یې ښکاره کړی. برعکس ځینې نور وطن پلورونکي موږ لرو چې متاسفانه زموږ د خپلې ژبې نه دي، مګر نن سبا د پنجاب د ډول ساز ته ورګډېږي، نن سبا یې ځان پنجاب ته تسلیم کړی. دا بد وخت تل بد نه پاتې کېږي. انشاءالله یوه ورځ به دا مبارزه رنګ راوړي، یوه ورځ به دا هېواد هغه مقصد ته رسېږي چې ځوانانو یې په هغې لاره کې قربانیان ورکړي دي، کوښښونه یې کړي دي. دا مبارزه رنګ راوړي. په دې زه مطمئنه یم لکه څنګه چې په خپل ایمان مطمئنه یم. په منځنۍ اسیا کې به انشاءالله لوی تغیرات منځته راځي. اما زه بیا حیرانه دې کسانو ته یم چې دوی به بیا چیرې ځي؟ آیا دوی به بیا دا توقع ولري چې دا ولس دوی ته د افغان په صفت وګوري؟ دوی به دې تاریخ کې بیا د دوی دا نوم څنګه ثبتېږي؟ نو زه بار بار ما دا خبره کړې، اوس مې کوم چې راځئ یو موټی شي یو لاس شي. بل زه ستاسو په لایفونو کې ګورم فولاد الله ځینې باندې
کمنټونه ډېر زده دي د افغانیت او اخلاقي چوکاټ ته لحاظ ډېر بد دي. نو هر څوک چې د لایف مدیراتور دی کوشش وکړي داسې کسان راسن د لایف نه کته کوي، ځکه دا موږ تاسو سره نه ښیي. هغوی اکثره د زبانان دي باور وکړي پښتو کیبورډ استعمالوي، غواړي چې دا ذهنیت داسې کړي چې دا پښتانه دي کنځا کوي، یا نور هغه کسان دي چې پردیو دلته ورته یو څه منلي دي دا کارونه کوي. نو داسې کسان باید د دې لایف نه وغورځول شي، داسې کسانو کومنټ ته هیڅ باید اجازه ورنه کړل شي. او زه بیا هم له تاسو مننه کوم، ډېر وخت نه نیسم چې همیشه راځئ خپل قیمتي وخت په داسې لایفونو باندې چې ځوانان راویښ کړي او د لر او بر نظرونه سره تبادله کوي. تاسو ورته وخت ورکوئ، تاسو دې تل ښاد او آباد او قلم متعدد او هغه ورونو چې مثبت نظرونه ورکړي دي هم زه قدرداني کوم. تاسو زموږ سر سترګې یې، تاسو د کوچنۍ خور په صفت زه له ټولو نه مننه کوم. او دا چې زما خبرو ته م غوږ کېښود، وخت هم راکړ، بیا هم نړۍ مننه. تاسو ټول ښاد او آباد سئ. سلامت اوسئ، هر کله راسئ، په مخ هم ښه شو. مننه.